बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह कंप्यूटर टिप्स, शाह कंप्यूटर ट्रेनिंग पश्तो चैनल तक रागलास। नन तास ته په دې چینل کې یو بل نوی پروګرام شروع کوم چې مایکروسافټ ورډ دی. زیاتره خلکو غوښتنه کړې وه، ما خو اوس اراده نه وه چې زه شروع کوم، ځکه دا نور پروګرامونه هم لا تکمیل نه دي، هر یو نیم کې پاتې دي، کار پکې شته دی. خو زیاتره ویل خیر هغه هم موږ ته شروع کړه چې ضرورت ورته لرو. نو دې کې تاسو نه لیست په جوړېږي که د پنون د مایکروسافټ ورډ په څو غواړي ورډ پروګرام زده کړي، نو د هغه لیست به تاسو کوئ، انتخابوئ به هغه نه به د هغې ویډیوګانې تعقیبوئ، لکه څنګه چې د کولو ډرا د فوټوشاپ MCC شو، انټرنیټ زده کړه شوه، ټریپ اینډ ټریکس آوټلوک شو. نو مایکروسافټ ورډ خپله چیرې دې نه مخکې زه تاسو ته اول دا مایکروسافټ آفیس تشریح کوم. مایکروسافټ آفیس ګورئ، مایکروسافټ آفیس 2014 موږ او تاسو شروع کوو. مایکروسافټ 2014 زه تاسو ته شروع کوم. دا ورډ خپله د آفیس پروګرام د ایکسل نه انشاءالله یو درته تشریح کوم. اول درې لغته د مایکروسافټ خپله ټول تاسو پیژنئ چې اټ از نیم آف کمپنی، دا د یو شرکت نوم دی. ګوره دا خپله د یو شرکت نوم دی، یعنی مایکروسافټ یو کمپنی ده، شرکت دی. چې دا مایکروسافټ خپله څه جوړوي، موږ ته سافټویر جوړوي. لکه اوس آفیس چې مختلفو کمپنیانو جوړ کړی، خو پاپولر پکې د مایکروسافټ دی. نو مایکروسافټ یو کمپنی ده چې دا کمپنی څه جوړوي، سافټویر جوړوي. مالک خپله بیل ګیټ دی، په امریکا کې اوسېږي. دا کس څه شی دی؟ مالک دی. آفیس خپله آفیس نو داسې ویلی شو اټ از نیم آف سافټویر، دا یو سافټویر دی. یعنې دا آفیس خپله دلته دفتر نوم نه دی، دا د یو سافټویر نوم شو. خو دې سافټویر کې څه دی؟ in which include different types of office programs. office programs یعنی په دې کې موجود دي مختلف تشکیل د آفیس پروګرامز، په دې کې چې شامل دي. دا جی ځکه په اصل ته جی زوم د پاره استعمالیږي، نو دلته جی ورکه پروګرامز. یعنی دې کې ټول هغه د آفیس څه شي پروګرامونه دي، شامل دي ټول په دې کې. لکه دې کې کوم پروګرامونه دي؟ مایکروسافټ ورډ 2014 دا د آفیس یو پروګرام دی. مایکروسافټ ایکسل 2014، مایکروسافټ پاور پوینټ 2014، مایکروسافټ ایکسس 2014 او مایکروسافټ آوټلوک 2014. دا خپل د آفیس پروګرامونه دي. یعنې آفیس او سافټویر چې کوم کې مختلف پروګرامونه موجود دي د څه شي د آفیس د دفتر، دا د آفیس مایکروسافټ آفیس څه شی دی؟ پروګرامز دي. 2014 خپل چې دی 2014 دا ورژن دی. لکه آفیس 2000 موږ سره شته، 2003 شته، 2009 شته، 2010، 2014، 2014، 2019 پورې راغلی. 19 نه خو نشته، خو د 14 او 19 هېڅ فرق نشته. ما دلته ویډیو جوړه کړې ده، هغه کې به تاسو لیدلی شئ. یعنې د 14 او د 19 فرق مې تشریح کړی دی، دومره فرق نه لري. که تا داسې وګڼئ چې دا هم 14 دی هم 19 دی، نو دا یې درېو لغه څه شو؟ تشریح شوه. ښه، دلته تاسو یو بل لغت تشریح کوم، MOS. ګورئ، که څوک مایکروسافټ آفیس وایي نو دته مجبوري سرټیفیکیټ ورکړي، خو دا سرټیفیکیټ د څه په نوم ورکول کېږي؟ پخوا به داسې مشکلات وو
یو کس په هند کې افیس ویلو هغه راغو مثال یو بل ملک ته ولاړل ته دا سرټیفیکیټ نه منل کېدلو د مایکروسافټ سو که مایکروسافټ خپل افیس ته آنلاین پیپر روباسلې یعنی چا به چې مایکروسافټ ویلو آنلاین امتحان به ورکوي به دي ایکسل هم د پاور پوینټ دا خپل فیس $100 کده غسی فیس ته آنلاین ته امتحان غسل کیږي چې کله دې دا ټول پروګرامونه خلاص ک دته سرټیفیکیټ ورکول کیږي په نوم MOS لکه کزه دلته راشم ګوګل کې سرچ کوم ورته ولیکم MOS سرټیفیکیټ پرایس دلته وګوره پرایس هر څه تاسو څه کې شو کوي د څومره ډالر دوی هغه فیس اخلي دلته لیکلي دي چې څنګه دا به ګټ ټو 10 خپل مارکس لري اما ور نمبر واخلې دي چې ثبتناب کوي آنلاین امتحان درنه اخلي نو د دې MOS سرټیفیکیټ ګورې ورته لیکم دلته ګوره موږ ته د MOS په دغه شکل سرټیفیکیټ تاسو د مایکروسافټ د خانه درکول کیږي د بیل ګیټ امضا به وي په خپل په دې ډیزاین سرټیفیکیټ درکول کیږي دا د کوم کورس را تخکاری خپل د مایکروسافټ د خانه سرټیفیکیټ راځي نو به دا مشکل حل شو اوس که څوک چیرته مایکروسافټ کورس ویل دا د آنلاین امتحان ورکړي ته سرټیفیکیټ را ورکول کیږي سپونو MOS د مایکروسافټ ऑफिस स्पेशलिस्ट دا स्पेशलिस्ट पर गलत नहीं स्पेशलिस्ट चेक बैकू स्पेशलिस्ट دا सर्टिफिकेट ورکول کیږي یعنی دا सर्टिफिकेट کته د جهان هر ځای وظیفه تلاش د مایکروسافټ सर्टिफिकेट تا سره وي هغه منل کیږي او یو ښه جاب به تر لاسه کولای شي لکه څو پښتنو کې چې MOS څه شی دی MOS it is name of Microsoft Office certificate دا د سرټیفیکیټ نوم دی صحیح شو یعنی Microsoft MOS په لچره it is name of Microsoft Office certificate یعنی دا خپل د سرټیفیکیټ سره نوم دی مخکې چې MOUS Microsoft Office User Specialist User Specialist اوس څه شوی دی اوس د یو ختم کړی Microsoft Office Specialist دی یعنی یو زبردست سرټیفیکیټ دی آنلاین امتحان چې ورکړي نو دې به هر ځای کې دا سرټیفیکیټ څه کېږي منل کېږي دا موږ تاسو سره ولټ به ان شاء الله بل درس بل هغه کې تشریح کوم دا انټروډکشن ټو مایکروسافټ افیس چې مایکروسافټ خپل افیس څه ته وایي دا ډېر ښه سرټیفیکیټس دي ډیزاینز ښه تاسو دا که به هر څوک آنلاین امتحان ورکول غواړي د خپل پروسیجر دی سخت سره آنلاین سینټر شته دی پاکستان کې افغانستان کې هر ځای کې چې غواړي ورکړي د هغه ثبت نام کېږي ثبت نام د لارې ته څه کولی شي امتحان ورکوي امتحان چې 4 جوابه امتحانونه دي په هغه شکل کې 200 که څومره نمرې پاس مارکس دی چې دا د پاس که تا ته به ښایسته سرټیفیکیټ د MOS مایکروسافټ افیس سپیشلیست په نوم درولېږي نو دا انټروډکشن و اولې ورځې چې مایکروسافټ خپله چې دی دا مې تشریح کړه انشاءالله بل ریکارډ کې موږ تاسو مایکروسافټ افیس اول پروګرام شروع کوم مایکروسافټ ورډ